د هرات ولایت د روغتیايي چوپړتیاو پر ټیټ کیفیت د نیوکو سره لا هم په دغه ولایت کې د روغتیايي چوپړتیاو ستونزې نه دي حل شوي. مریضانو ته د کارکوونکو نه پاملرنه، د دوا ټیټ کیفیت او د روغتیايي مرکزونو ناسم چلند له هغه ستونزو څخه ده چې مریضان تل ترې ناراضي وي او پرې نیوکه کوي. په همدغه حال کې د دغه ولایت روغتیايي چارواکو په کراتو ویلي چې په دغه ولایت کې باید د روغتیايي سکتور معیاري شي، خو د خلکو د دوامداره اعتراضونو سبب بیا هم معلومیږي چې په دغه سکتور کې کوم بدلون نه دی راغلی. نور حال زما د همکار په راپور کې. د هرات ولایت حوزوي روغتون د هیواد په کچه د لویو او معیاري روغتونونو څخه دی چې هر ورځ زیات شمیر ناروغان د لویدیځې حوزې څخه دغه روغتون ته ورځي، خو ځینې ناروغان بیا نیوکه کوي چې د دغه روغتون د چوپړتیاو کیفیت ډیر ټیټ دی او ان تر دې چې ځینې ډاکټران د خلکو د ناروغۍ تشخیص نشي کولای. اکثر جاها موریم که دکترای تازه اومده تجربه کاری نداره. فرض که یک مریض ما بریم پیشش دارو میده، او دارو اصلا مربوط به اون مریضی نمیشه. من تا خواهرزاده تقریبا 2 ماه پیش مشکل معده داشت، برده بودیم داروی عصب داده بود. همین داروی عصب نزدیک ما از دست داده بودیم. این از مشکل صحت عامه. متاسفانه در شهر خدمات صحی بسیار کم است، وجود نداره. شفاخانه 650 بستر که یک شفاخانه بزرگ است در سطح زون، متاسفانه خدمات صحی در اینجا وجود نداره و مردم بسیاری از مشکلات درگیرند. شفاخانه 650 بستر وقتی که امکانات نداشته باشه، از شفاخانه های ولسوالی ها که اصلا آدم نباید توقع داشته باشه. بلخوا بیا د هرات د عامې روغتیا رئیس وایي چې د هرات حوزوي روغتون ته د زیاتو خلکو راتګ د دې سبب سوی چې د دغه روغتون د چوپړتیاو کیفیت ټیټ سي، خو زیاتوي چې هڅه کوي خلکو ته په معیاري ډول روغتیایي چوپړتیاوې وړاندې کړي. مراکزی که ما نیاز داریم حدود 30 مرکز صحی فرعی ما تعمیر نداره. مراکز خرد و کوچک است که در آینده اینا ارتقا هم میکنه که اینا تعمیر نداره، ولی ما به تعمیراتی که از مردم کمک شده از اونها استفاده میکنیم. یک تعداد مراکز ما نیاز به بازسازی داره، حدود 20 مرکز ما نیاز به بازسازی داره که از جمله 30 مرکز ان شاء الله 6 مرکز داره. از این آدم خیری که حتی حاضر نشد نام خور به ما بگه از بودجه از استفاده میکنیم. ما منتظر اعلان بودجه انکشافی هم هستیم. په همدې حال کې یو شمېر نورې نیوکې هم پر همدغه سکتور دي چې ګوندې د امنیتي ننګونو له کبله د هرات په ولسوالیو کې روغتیایي چوپړتیاوې ډېرې کمزورې دي چې د خلکو د اندېښنې لامل سوي دي. خو د هرات ولایت د والی وین جیلانی فرهاد بیا وایي چې سیمه ایزه اداره د روغتیایي سکتور سره هر ډول مرستې لپاره چمتو ده. خب از آنجایی که سکتور صحت خدماتی که عرضه میشه از طریق از سکتور صحت تمام شهروندان مد نظر میگیره و بیشتر یک سکتور غیر سیاسی است و در این راستا ما در راستای تامین امنیت مراکز صحی قبلا اقدامات کردیم. اگر تهدید جدی وجود داشته باشه از سوی افراد ضرورمند محلی و حتی از سوی مخالفین مسلح دولت اقدامات را انجام میدن و دادن و خاص ما از همه ای هست حتی کمپاین های واکسین و سایر خدماتی که در مناطق دورافتاده به شهروندان عرضه میشه باید به گونه مستقل و به گونه مسئول صورت بگیره. هیچ گونه مخالفت و مزاحمت به تیم های صحی نباید صورت. روغتیایي سکتور په تیره یوه نیمه لسیزه کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو بیا هم ویل کیږي چې په هیواد کې 40 سلنه خلک چې عمدتاً په کلو او ناامنه سیمو کې ژوند کوي روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري.